زما عزتمندو مشرانو او ګرانو وروڼو او دوستانو، د رمضان د خیر او برکت میاشت را روانه ده. خدای پاک دې ستاسو لپاره د خوشحالۍ، د کامیابۍ او د دنیا او د آخرت د سعادت او د ټول عالم اسلام لپاره د فتح او د نصرت ذریعه وګرځوي. خدای پاک وایي په تاسو روژه فرض ده لکه په پخوانو قومونو چې فرض، او د روژې فرض کولو کې ستاسو پاکي، ستاسو معاشرت وکول، ستاسو اخلاق ګلو ګول دی. دا مقصود دی که څوک مریض او مسافر وي نو خیر دی، او په ابتدا کې دا هلته مو روژه سړی نیویشي او بیا هم نه نیسي نو خیر دی، فدیه دی ورکوي د یوې روژې په سر. خو بیا هغه کومه هغه چې نه سړی مسافر او مریض وي او روغ جوړ وي او په کلي کې خامخا به روژه نیسي. خدای پاک وایي روژه داسې عبادت دی چې یوازې په تاسو نه دی مقرر، دا د جهان په ټولو قومونو مقرر دی. یو لاره چې د پخوا نه را روانه وي او د خدای د رسېدو کامیابي وي نو هغه یقیني وي او خلکو ته اسانه شي. یو نوی ناشنا عبادت دی د ټولو قومونو کې د آدم علیه السلام نه تر زموږ ښکلی پیغمبر پورې د روژې د عبادت راغلی دی. دا د نفس او د شیطان سره مقابله وه، ځکه د خدای د رسېدو لاره چې څومره دي عبادات د هغې دو دشمنان دي، یو نفس دی او بل شیطان. نو دا روژه نیول دا د نفس او د شیطان سره مقابله کول دي او ځان کې دا صفت پیدا کول دي چې زه برداشت کولی شم. یو مسلمان ځوان سړی وي او مخامخ ښځې راروانې نو نفس خو دا غواړي چې دوی ته وګوره، خو چې د خدای یره یې پکې او دی د نفس مقابله کوي نو دی نه ګوري، ښکته ګوري. دی د کتب نه څه جوړېږي او د خدای او رسول منع کړی د دغې نفس د اصلاح لپاره او د دې شیطان د مکرونو د ختمولو لپاره خدای د حرام عبادت مشارکي ورکړي. معطرې په ټولو قومونو کې راغلي، خو شکلونه یې مختلف راغلي دي او غواړه په عیسایانو کې، یهودیانو کې او په پخوانو نورو قومونو کې او په سیکانو کې او په هندوانو کې هغوی ورته برت وایي. دا راغلي خو د چا اوقات جدا دي، د چا اوقات جدا دي، چا په خپل ترتیب څه جوړ کړي دي او چا په خپل ترتیب، خو ټول په دې اتفاق لري چې د نفس او د شیطان مقابله دا د انسانیت د کمال لپاره او د معاشرې د ښه کېدو لپاره او د اخلاقو د جوړېدو لپاره دا یو بنیادي شی دی او هغه په روژه کې حاصلېږي. زموږ ښکلی پیغمبر چې وروستی ورځ په د شعبان شوه، لکه نن چې د شعبان وروستی ورځ او سال نه به روژه کېده نو مسلمانانو ته به یو خطاب کوم. ای مسلمانانو، یو مبارکه میاشت را روانه ده چې د هغې یو ورځ خدای پاک د عبادت د کال د عبادت سره برابروي او د هغې یوه شپه د عبادت د کال د شپې سره د کال د شپو سره برابروي او هغې کې خدای یو شپه مقرر کړې ده چې هغې ته لیلة القدر وایي چې هغه د زرو میاشتو نه په عبادت کې غوره ده. په رمضان کې دا هغه مبارکه میاشت ده چې نفل پکې د فرضو درجې ته ورسېږي، هر قسمه نفل چې کې او فرض په اویو درجو باندې زیات شي. او دا هغه میاشت ده چې دا سرکشه لیډران شیطانان دا پکې وتړلی شي او د جنت دروازې کلو شي او د خدای د طرفه اعلان کوونکي اعلان کوي چې یا باغي الخیر، یا د خیر طلب کوونکي کوشش زیات کا، او یا باغي الشر احسر، یا د شر خاوند لږ دا شر دی پرېږده، دا ګناهونه دی پرېږده. او په هره شپه خدای پاک په زرګونو مسلمانان ګناهګار بخي په دې ورځو شپو کې او بیا وایي اول یې رحمت دی او منځ یې بخښنه ده
اواخر عام معافي ده. نو زموږ عالمان وایي چې ګور مبارک دا وایي چې اول رحمت دی او منځ یې بخښنه ده او اخري کې عام معافي ده. دې کې راسته دی وایي رحمت د هغه چا دپاره چې مخکې نه نیک روان وي، نو د هغه لومبۍ لسمه هغه دپاره رحمتونه دي. او دا دویم چې ګناهګار یې خو داسې ګناه وي چې په روژه معاف کېږي، نو د هغه دپاره دا دویم لسمه دا بخښنه وي. او عامو مسلمانانو دپاره به اعلان کېږي د ازادۍ چې ټول خلاص شوی، خو دا د هغه چا دپاره چې روژې نیولې چې روژه څوک نه نیسي د هغوی دپاره دا ډېر پاکان خلک هغوی زکات په رمضان کې ورکوي، ځکه هغه یو په اویا درجې بدلېږي. هندوستان کې خلک عربو کې خلک یعنې زکات دپاره میاشت نه ده مقرره، د هر چا د زکات خپل کار دی. تا سره اوس راغلی پیسې نو بل کال نه به دا وخت کې زکات ورکوي، بل سړي سره 2 میاشتې پس راغلی هغه په هغه حساب د خپل کار ورکوي. خو د اسانۍ دپاره خلکو یو میاشت مقرر کړي چې فقیرانو ته مثاني او ورکوونکو ته د یاداښت ذریعه وي. او حضرت عثمان به د محرم په میاشت کې اعلان کوي زکات ورکړئ، ځکه دا د کال لومبۍ میاشت ده، نو کال در باندې تېر شو، اوس بله میاشت شروع شوه او ډېر نیکان هغوی په رمضان کې ورکوي او د رمضان ثواب دی. دا تل زمونږ په دین کې د میاشتې په لیدو دی. زمونږ د چونکې آخري دین دی زمونږ او آخري شریعت دی او آخري پیغمبر دی، نو خدای نظام الاوقات که د میاشتو وي که د منځونو وي داسې مقرر کړی دی چې د ټول جهان سره تعلق لري او هر څوک هغه معلومولی شي او هر چا ته فایده رسي. نو خدای د سپومې میاشت مقرر کړی ده، ځکه سپومې قتل دا شی دی چې عام خلک یې لیدی شي. دې دپاره تعلیم ته جغرافیې ته حساب ته حاجت نشته. د میاشتې په لیدو کې قابل ناقابله او ښځه او سړی او د باندې سړی او د کار برابر دی، که د کلي که د غر د پاسه که د دریاب په غاړه اوسېږي او که په ځنګلو کې. د تاریخونو نه څو خبرې تاریخ چاته معلوم او میاشت خو ټول خلک ویني چې هغه د میاشت ښکاره شو. نو خدای داسې نظام مقرر کړی دی چې د ټول جهان دپاره دی. تاریخ په یو وطن کې یو شانتي، په بل وطن کې به بل شانتي، څوک یې په جنورو فروورو کې حسابوي، څوک یهودیان یې په خپلو میاشتو ایلول او معام او هندوان یې په چیتر او پاڼه او په شکال او ایران او افغانستان کې په برجونو دي حمل ثور جوزا سرطان. نو د هر ملک خپل تاریخونه دي. اسلام هغه ټول تاریخونه هغې ته اهمیت ورکوي. وینه میاشت داسې شی دی چې دې کې د ټول جهان انسانان برابر دي، ټول ورته کتلی شي، د کلو د بانډو د غرونو او تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته معلومولی شي. دویم دا ده چې د سپومې میاشت کې د ټول جهان فایده ده، ځکه سپومې بدلیږي اوړي او ژمي کې. کال کې د سپومې ورځې هغه 10 ګنټې 10 ورځې او 6 ګنټې د لمر د ورځو نه کمې دي، نو د لمر ورځې زیاتې دي او د سپومې د کال ورځې کمې دي. نو 10 ورځې او 6 ګنټې په هر کال کې سپومې مخکې کېږي. نو که په یو قوم باندې د اوړي روجې راغلي نو په هغې باندې د ژمي راتلی شي، په هغې باندې د سپرلیم راځي، په هغې باندې د منیم راځي. او که په انګریزي تاریخونه وی یا د هندوانو د میاشتو په حساب وی یا د یهودیانو یا د برجونو، نو چې هغه خو نه بدلېږي. نو چې کم ملک کم موسم او مقه به همیشه، نو څوک به د یخنۍ نه مړه کېدل او څوک به د ګرمۍ. که په جنورۍ فروری کې میاشت نو زموږ وطن کې دا همیشه یخي، نو موږ به د یخنۍ نه قتل شوی. او دا میاشتې په جنوبي
طرفونو ملکونو کې لکه افریقا کې مدغاسکر کې زنجبار کې د افریقې جنوبي ملکونه هلته ګرمي په جنوري او فروری کې ځکه جنوري او فروری کې لمر د هغې د سر د پاسه او په اوړي کې هلته یخني نو موږ به د یخنۍ نه قتل شوي او هغې به د ګرمۍ د روجو غواړي نو خدای د سپومۍ کال مقرر کړی دی که په تا د ګرمۍ روجې راځي نو د یخنۍ هم در باندې راځي او د سپرلي هم راځي او د مني او هغه قوم باندې بدلېږي را بدلېږي او د تاریخي میاشتې هغه نه بدلېږي یو شان کم ملک چې وړي وړي به او چې کم ملک چې ځینې هغه به چیني نو خدای داسې میاشتې مقرر کړی دی چې د ټول جهان دپاره یو شانتي دي او فایدهمندې دي او ټوله دنیا د هغې په لیدو کې او په نه لیدو کې برابر دی د خدای لوی احسان د منځونو اوقات هغه په نور مقرر دی نور اوقات نور ډوب شو د نور راغله د نور رڼا ډوبه شوه نور د سر نه واورېده لکه دا داسې اوقات دي چې د دې زیاتي علم ته حاجت نشته او دا د مشرق او د مغرب ټول خلک معلومولی شي او زنانه او نارینه او د بانډو د ښاریو خلک ټول ګوره ورته نه ګړی مقرر کړي وي او نه ټیمونه مقرر کړي وي او نه په ګرانو قواعدو باندې د هغې بنیاد یې کړی په ساده خبرو ورته ګوره نور ډوب شو نور راوکړه نور راغله ډوبه شو دا فرض معلومونه شي نو زمونږ دین د ټول جهانونو دپاره نو خدای د اوقاتو نظام او د عباداتو د کال نظام هغه په هغې اوقاتو او په میاشتو مقرر کړی دی چې هغه هر څوک په اسانۍ معلومونه شي اوس راته چا د روژې په باره کې ووایي زما خو شپه یې بټاباد کې وه وایي بعضې خلکو روژه نیولې ده وایي موږ ته خو څه ثبوت نه دی راغلی دا ته د اخبار نه معلومېږي چې سعودي عربو کې او قطر کې او لبنان او بعضې ملکونه چې سعودي عربو سره کوي او یورپي ملکونو کې او امریکا کې هغې کې نن روژه زمونږ صوبایي اسمبلۍ یو ښکلی قانون پاس کړی خو د وفاق ورسره اتفاق نه کوي ځناور دي د دې صوبې ممبرانو دا پاس کړی و چې به سعودي عربو سره به کوو نو اختلاف هم ختم شي جګړې به هم ختم شي او اوس خو د یو سکرن سړي ته پته لګي چې څه وشو څه ورشو هغه نه مني او پاکستان د جدړو ملک دی دې کې هر قسمه کړه شته دومره افراطفري او دومره جګړې او دومره انتشار او دومره مذهبي اختلافات دا په یو ملک کې نشته لکه پاکستان کې افغانستان د مخکې نه فیصله کړې وه چې سعودي عربو سره وایي به ډېره ښه یو مذهب او یو فکر سعودي عربو کې یو مذهب او یو فکر نه هر عالم حکم کولی شي نه چاته د اجازت شته که هر ځای کې شهادت تیر شي نو ریاض ته به دارالخلافې ته به خبر ځي او لوی مفتي چې دی هغه به اعلان کوي دلته هیڅ پابندي نشته هر کجا بودی اعلان کوي او هر سړی او هر مولا ځان ته لوی لاټي برنس وایي اجتماعي سم پکې کمې نه دا اجتماعي عبادت دی روژه اختر دا سټیشن نه دی نو دې کې اجتماعي سوچ پکاو د شریعت د حکم دی که یو سړي میاشتې لیدلې او د قاضي قبوله نه کړه دی هغه په بل چا نه شي کولی که روژې نیولي به ټیک ته ځان د دې روژه ونیسي په بل چا یې پورې نه شي او که د اختر میاشتې لیدلې نو ځان له اختر هم نه شي کولی یو سړي د اختر میاشت ولیده یا دوه یا درېو هغه قبوله نه شوه دې ځان له اختر نه شي کولی ځکه زمونږ ښکلی پیغمبر وایي الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس اختر روژه دا به په هغه ورځ کوی چې کوم عام مسلمانان کوي ځان له به په خپله روانېږي نه جهاد حج روژه اختر د اجتماعي عبادت دی نو دې کې به د عام مسلمانانو سره ملګری جهاد به په خپل
سمینه شروع کې چې زه ورځم په امریکا جنګ کو سال له بمر پروتې زناوره یو واته کسان جوړ کې چې په کشمیر جنگ کو په هندوستان دا د جاهلانو خبرې دي. نو حج، جهاد، روجه، اختر د اجتماعي عبادت دي. نو دې کې به د ټولو دغه ته ګورئ، نو دا به د بادشاه په اختیار کې او دا خلکو په اختیار کې وي چې کوم مقرر وي. هر سړي ته اختیار. دا افراد تفرید د دې نه جوړېږي. یو بل ته سوبسوي دی شي زمونږ په دې تاکیان او په دې فوشن ځای په ځای به چغې، څوک به ذکر کوي، څوک به هوهو کوي، څوک به سهار وختي وعظ شروع کړي. دا څوک چاته نشي ویلی چې زناوره دا څه کوي، خلکو ته ولې تکلیف رسوي. څوک شته نه مذهبي حکومت نشته. نو چې څوک څه کوي هغه کوي، هغه صحیح که غلط وي، څه پابندي نشته. او دا پابندي بهر ملکونو کې ته لاړ شه، څوک دې څوک کوي. بعضې پابندۍ ضروري ځکه هغه د اجتماعي سوچ دپاره ده. څوک به ناجوړه وي، څوک به مریض وي، څوک به زنانه وي، او ته چغې سورې وی ولې خلکو ته تکلیف رسوي. څوک به تبارک الذي شروع کړي او څوک به د ترجمې په نوم باندې درې مینه کې چغې وایي. زناور دا ملاني، دا حماري، دته اجتماعي فکر نه دی حاصل. نو بعضې عبادات، بعضې احکام هغه د ټولو مسلمانانو سره. نو که چې صوبایي حکومت دا پاس کړی وه خو که وفاق ورسره موافقت کړی نو بیا به ډېره ښه وه، د انتشار به ختم شو. خو ما ته پاکستان کې د جدرو خلک دی، هر قسمه ډله ده پکې، هم سیاسي خلک مختلف دي، هم مذهبي خلک مختلف دي. نو مصیبت دی جوړ کړی دی. د دې وجه نه تاسو ته به ښیم چې مقامي علما څه فیصلو کړي، الله بلا د هغې په سر که صحیح وکړئ که غلطه وکړه. ځکه هر څوک ځان له روان دي. د روجې تعلق د دریو څیزونو سره دی، د نیت سره او د وخت سره او د خوراک څښاک سره. ځکه روجه څه ته وایي؟ روجه دې ته وایي چې په نیت د عبادت، د خوراک څښاک نه او د جماع نه ځان بچ کې د سبا د راختېدو نه تر نه ډوبېدو پورې. نو هم پکې وخت راغی، هم پکې خوراک څښاک راغی، هم پکې نیت راغی. نو نیت ضروري دی او بیا د خوراک څښاک د څیزونو نه ځان ساتل ضروري دی او د وخت پابندي ضروري ده. نیت څه ته وایي؟ نو نیت د زړه ارادې ته وایي چې زړه کې دې دی چې سهار نه به روژه نیسم. د هغې لپاره په پښتو کې وینا یا په عربۍ کې وینا یا په ژبه وینا ضروري نه ده، چې زړه کې دې د او اراده دی. نو بس نیت دې وشو. بیا دا روژې دوه قسمه وي. یوه هغه روژه ده چې د ورځې پکې نیت کېږي، خو د نیمې ورځې نه مخکې او بیم هغه روژه ده که د شپې نه د نیت نه کړې نو روژه دې نه کېږي. هغه روژه چې د ورځې پکې نیت کېږي هغه د رمضان روژه ده. ستا خوراک څښاک نه کړې او د یو ځای نه درته خبر راشي چې میاشت لیدلې شوې ده، علماو فیصله کړې ده او فتوا ده، هغه مخکې نیت کولی شي. اگر چې سبا راختلې ورځ ده خو د غرمې نه مخکې 11 بجو نه مخکې یا نفلي روژه نیول غواړئ نو نفلي روژې دپاره د ورځې نیت کېږي. سم د شپې نه د اراده نه وه، خو سبا حضور پاک په اکثر داسې چل کو چې کور ته به راغی نو غریبي وه. کور به یې تپوس وکړ څه شي شته د خوراک څښاک؟ ویې نه صاحب، ویې ښځه زه به نن روژه کړم. نو د ورځې نه به یې روژې نیت نو نفلي روژه او د رمضان روژه او داسې منښت دی چې تا مخکې نه معلومه کړي چې آینده د خالي فرض به زما روژه نو که د ورځې نیت وکړي نو هم صحیح ده، ځکه تا مخکې نه معلومه کړه. او که داسې روژې وي چې هغه مخکې نه نه معلومې، قضا روژې وي، د کفارې روژې وي، نو هغې کې به د شپې نه نیت چې نیت دې وکړه بس روژه دې صحیح ده.
نیت دپاره دا ضرور نه ده چې د سبا نه دی مخکې وکړې، نه که ماسخوتن چې وده کېږي زړه کې دې دا راغلي او زموږ خو د ټولو نیت وي الحمدلله. رمضان چې راشي د هر مسلمان دا نیت وي چې ټولې روژې به نیسم، بس دغه کافي ده. هره شپه کې جدا جدا نیت نه کوي نو حاجت ورته نشته. خو مونږ به انشاءالله چې روغ جوړ یو ټول رمضان به روژې نیسو، بس نیت راغی. دویم د خوراک څښاک سره تعلق لري. خوراک او څښاک، هغه خوراک او څښاک چې هغه غذا وي، خوراک او څښاک او خاصتن یې څوک وخوري نو په هغه یې روژه هم ماتېږي او کفاره هم ترې لازمېږي. او که داسې خوراک څښاک وي چې غذا نه وي او چا قصدن وخوړل روژه یې ماته شوه خو کفاره پرې نشته. لکه سړی کلکانې وخوري، سړی اوسپنه وخوري، سړی شګه وخوري، نو دا خو غذا نه ده. شیشه وخوري نو روژه یې خو خرابه کړه او کفاره پرې نه لازمېږي، یو قضا بنه. قصدن لوګي تېرول هم ښه نه دي. هغه خوشبویي چې د لوګي په شکل کې لکه دا ډکي چې خلک بلای یا سګرټ هغه لوګي راکاږي یا د چلم دغه راکاږي نو په دې روژه ماتېږي. او هسې خوشبویي باندې لکه عطر و پولېل خوشبویي او سړی یې بوی کړي خو هغه شکل نه لري، لوګي نه لري، نو په هغې روژې ته نقصان نه رسي. رانجه که څوک واچي په هغې روژې ته تکلیف نه رسي. که سره رانجه ماتې ګوري خنار او په خوله او په پوزه کې اثر هم څرګند شي نو په هغې روژې ته نقصان نه رسي. دریم د وخت سره وخت د روژې د سبا د راختېدو نه تر لمر ډوبېدو پورې. سبا چې راخېږي نو د هغې دوه نښې، یو ته دروغجن سبا وي، یو بل ته رښتونې سبا وي. دروغجن سبا داسې اوږد راوخېږي نیغ په نیغ لکه د منارې په شکل، دا بیا ختمېږي او دې نه پس بیا تیار راځي، بیا بل سبا راوخېږي، په پلونو راوخېږي د اسمان د کنارې سره داسې اوږد اوږد نو افق کې چې کومه رڼا ښکاره شي دې ته رښتونې سبا وایي. او دا نیغ په نیغ اوږده دغه چې لکه د لکۍ په شکل یا د منارې په شکل دې ته دروغجن سبا وایي. نو روژه د دې دویم سبا نه شروع کېږي، دا نو مخکې سبا نه زموږ ښکلی پیغمبر صاحب فیری دی چې ګورې سبا دا نه دی دا چې داسې داسې شي، سبا داسې هر وخت یو ګړی نه وي، ګړی خصوص راغلی نو ټولې علامې او اوقات یې په هغه اسانه طریقه ښودلې دي. د سبا صادق په څرګندېدو به روژه کې که ښه په وضاحت کېدو احتیاط به دا دی چې سبا د راختېدو نه مخکې خوراک څښاک بند کړي. او که سبا څوکه مې ولیدله او خولې سره دې اوبه نیولي د جام یا پیالې نو هغه وڅښه خیر. څه علما دا سانیم کوي چې ښه رڼا شي نو هغې روژه بنده کړه، خو عام علما وایي نه احتیاط په دې کې دی چې په سبا پېښ شي نو خوراک څښاک به بند کړي. بیا ماښام دی، ماښام هم کله لمر سړي ته ډوب ښکاري هغه ډوب نه وي، دا غر نه پناه شوي. نو درې آفاقه دي، یو ته افق حسي وایي، بل ته افق ترسي او بل ته افق حقیقي. د هغې افق حسي نه چې کوم په سترګو ښکاري ته ولاړی او د هغې افق نه نور ډوب ښکته شي، د هغې علامه دا ده چې دې خوا به تیاره ښکاره شي. زموږ ښکلی پیغمبر درې علامې ویلې دي، یو دا چې لمر ډوب شي د افق نه ښکته شي، دویم دا چې دا تیاره د مرخاته طرف ته ویدې شي، څلورم دا چې د لمر رڼا تاسو وینئ چې هغه قبلې طرف ته لاړه سرخي، نو بس بیا دغه وخت کې روژه ماته. د یقیني ماښام کېدو نه پس بیا رستو انتظار مکروه دی. شریعت پولې مقرر کړي دي، هغه پولې سره ودرېږه، نو مخکې ځه مخکې رستو ده، لکه دین کې تبدیلي راځي نو د ماښام کېدو نه پس بیا زیاتي انتظار کول یا د ستورو انتظار کول چې ستوري باندې ولیدلې
نو دا غلطی ده او شریعت کې دا حکم. بعضې ملایان د سبا نه مخکې بانګونه شروع کړي، نو دا غلطي کوي. سبا نه به مخکې بانګ نه وایي، سبا چې راوکړي نو بانګ وایي. او داسې مولا او امام ګناهګار هم دی چې په خلکو د خوراک څښاک بند کړ او لا سبا نه راغله. ډېر داسې واقعات شوي دي چې خلکو ته خدای پاک د هغې غلطي هم ښودلی. یو بانګي مخکې به یې بانګونه وي، نو هغه خوب ولیدل چې خلک بربنډ پراته دي او زه ورله په دې اندامونو پاڼه ږدم د ونو. د یو عالم نه ده، هغه ورته وي ته څه کار کوې؟ وایي زه خو بانګي یم. وایي داسې معلومېږي چې د وخت نه مخکې بانګونه وی، ځکه شریعت د دې اجازت کړی او ته د شریعت د اجازت نه مخکې خلک د هر څه نه بند کړې، نو ته ګناهګار یې. توبه وباسه. د قاسم علي خان ته دې لاړ شي، یا د اوقافو دفتر ته، نو هلته به علما ناست دي او چې هغوی څه فیصله وکړه د هغې نه پس به روژې انشاءالله. او پې که د وخته خبر شوې خو تراویح هم شروع کړي، او که د وخته خبر نه شوې ماسخوتن لمونځونه مو کړي او تراویح بیا نه شي کولی، نو خیر دی. بس ثواب دا دی چې بیا ځان له تراویح وکړي. او یقیني تراویح او ختمونه که شروع کوي نو د سبا شپې نه دې شروع کړي چې هغه یقیني ده. بیګنګ له به میاشتې ته کتې شي او د اتوار په ورځ به یقیني روژه ده. انشاءالله چې میاشت ښکاره شي، ځکه بعضې ملکونو کې چې روژه ده دا علامه د دې ده چې هغوی لیدلې ده. مثلا مونږ پرې بدګماني نه کوو او دلته نه ده لیدلې شوې، نو چې دلته نه لیدلې شوې نو اعتبار بیګا لیدو لري. که چا نن روژه کړې ده چا په وینا ماتۍ دی نه، خدای پاک به ورله د روژې ثواب ورکوي. که د فرضو نیت یې کړي ده، د فرضو نیت یې هغه خدای په نفلو بدلی، او که د نفلو نیت یې کړي هغه د قطعا روژه نه ماتوي. روژه د ماښامه پورې ونیسي. خو چا د شکي روژې نیت کړي نو شکي روژه نه کېږي، ماتول یې پکار. یا هسې انتظار یې کړي نو هغه روژه نه ده، خوراک څښاک دې وکړي. او که چا نیت کړي د فرضو یا د نفلو یقینا نو هغه د روژه نه ماتوي. نیت کې شکی نی پکې نه، که فرض شو نو فرض به یې، که نفل شو نو نفل به یې. نه فرض نه ده، نفل ده. نو قطعي د نفلو نیت وکړه. هغه که فرض ثابته شو نو هغه په خپله تا ته خدای په فرض حسابوي. ته نیت شکی مه کوه، نیت به د نفلو کې، ځکه ثبوت نشته. نو چې ثبوت راغلی مثلا هغه نفلي روژه درته خدای په فرض حسابوي، د دغې ورځې قضا پته نشته او د فرضي نیت به نه کوې، ځکه د فرض ثبوت نشته. روژه کېږي داسې امام پسې امامت کول چې په سترګو ړوند دی څنګه ده، که احتیاط سره ژوند تېرېدل دې کېږي ورپسې لمونځ. چاوې سعودي عربو کې روژه ده، دلته نشته. اسلام خو یو دی. شریعت بعضې څیزونو کې پراخي راوستی ده، هغې د چا نه دا مطالبه نه کوي. په احادیثو په کتابونو کې ابواب دي. باب عنوان داسې باب فی ان لکل اهل بلد رؤیته، د هر کار خپل لیدل معتبر دی. د دې وجې نه څه فقهای کرام وایي کار دی که میاشت ولیدی شو تاسو ته په شرعي ثبوت باندې ثبوت راغی نو بیا به روژه کې. او څو علما وایي چې د یو ښار او د بل ښار د یو میاشتې فاصلې د پیدل مزل نو خیر دی که د هغې روژه بدله شي. دا څه جشن نه دی چې موږ یې د جشن په حیثیت وکړو، دا خو عبادت دی. نو یو میاشت مزل 480 میله دی. عام علما وایي که د یو ملک او د بل ملک دومره فرق وي نو خیر دی که روژه. دا موږ چې سعودي عربو سره وایي داسې شرعي مسله نه ده، نه په شریعت کې دا حکم دی د خدای او د رسول چې د سعودي عربو سره روژه کوي. دا صرف انتظامي معامله ده. انتظامي معاملې په حیثیت دا کنه چې هغې سره موافقت راشي نو د اختلاف به ختم شي، هغې ته مرکزي حیثیت حاصل دی او ښکلې مقدس مقامات زمونږ کوي. شریعت کې دا حکم نشته. د انتظامي معامله د شرعي نه ده، نو که اختلاف پکې راشي نو خیر دی. لکه اوقاتو د مونځ کې مې اختلاف کې
دلته اوس ماسپښین لمونځ کوم او سعودي عربو کې به 2 ګنټې پس کوي. دې وخت کې هلته لمونځ نه کېږي د ماسپښین، ځکه هغوی د ماسپښین نه دی دا عقل. نو فرق وي که داسې که فرق راشي نو خیر دی، گنجائش پکې شته. عبدالله ابن مسلم شریف حدیث دی، عبدالله ابن عباس یو خادم لېږلی و شام چې واپس راغی، ویې هلکه روژه په کومه ورځ وایي؟ خو پلانکې ورځ. وی تاسو میاشت لیدلې وه؟ وی خلقو لیدلې وه او حضرت معاویه صاحب حکم کړو. نو دوی ورته وویل خو په هغه میاشت په شپه نه وه لیدلې، مونږ خو د هغې نه یو شپه وروسته ده. وی په هغې عمل کې وی نه، زمون خپل لیدل معتبر دی، د هغې خپل لیدل معتبر دی. نو شریعت کې دا گنجائش ده. نو د دې وجه نه که دا چې دا ټایم چې هغوی سره دا د دې خپل ملک د اختلاف ختمولو دپاره وه چې دا استانې وي مختلفې او خلک وي، نو د اختلاف به ختم شي. په اتفاق نه کوي نن روژه صحیح ده که نه ده صحیح؟ مونږ ته خو ثبوت نه دی راغلی. نو که چا روژه د چا په خولې نیولي، خدای به ثواب ورکړي، روژه دې نه ماته کړي. او دویمه جمله د نامحرمه سره هلک یا د جنۍ که چا ښکل کړه نو روژې ماتېږي که نه؟ دا دې سره د روژې تعلق نشته، په ښکلولو روژه نه ماتېږي. بعد وی خلک رمضان کې بانګ وشي او لږ ساعت جمع ته ایساري، دغه وخت کې ته نفل کولی شي او که نه، او 2 رکعته نفل بعد صحابه کرامو کړي دي، خو حضور پاک په خپله او خلفاء راشدین نه دی کړی. نو که چا وکړه انکار پې مه کوه چې وخت پکې، خو جمع د چا د نفلو دپاره وروستو کېږي نه، او دومره انتظار پکار دی. دا زموږ وطن کې چې متصل د بانګ نه پس اقامت وي، دا مکروه کار دی، لږ وقفه پکې پکار. حرمینو شریفینو کې 15 منټه وقفه ساتي، او په روژه کې تقریبا 10 منټه. خلک روژه ماته کي په حوصله چې وڅښي مثلا، نو طبیعت یې برابر شي، نو بیا مانځه ته په حوصله ولاړي. او چې څوک زر مونځ کوي چې زه زر چیو ته ورسم، نو هغه مونځ نه چی جوړه کړي، ځکه مونځ کې ټول فکر د چی و، او چې مخکې چی څکي نو هغه چی به دې مونځ وي، ځکه چی به څکي خو د مونځ فکر به یې درسو. نو دا ښه ده چې چی مونځ شي، خو دا ښه نه ده چې مونځ هم چی شي. هغه 6 رکعته نفل به دغه وخت کې نه کوې، هغه ماښام نه پس راغلل، په مانځه نه پس. د ژبې د لاندې که چا ګولۍ کړي نو که اوبې دق نه مرۍ ته ځي، خېټه روژه پې ماتېږي. او که داسې ګولۍ وي چې خوند نه لري، لاړې نه لري، خوند یې لاندې نه ځي، نو په هغې خو روژه نه ماتېږي. لکه د چڼې دانه سړي نیولي خوله کې، نو خو خوند نه کوي، یعنې اوبه نه کوي چې لاندې لاړې شي. او که ترو ګولۍ کړي نو خو ویلې کېږي، هغې سره خو روژه ماتېږي. پخوانو امتونو باندې 6 میاشتې روژې وې، نه دا نه راغلی، چا باندې لږې چا باندې زیات. یهود کال کې 3 ځله روژې نیسي، هم لږې لږې. او عیسایانو اصل کې په رمضان فرض و، ملایان ناجمه شوي دا رمضان خو کله وړوکي راځي کله ژمي کې، نو په مونږه سختي ده. زه سپرلي ته به یې کو، خو د 13 ورځو په ځای به 40 روژې نیسو. نو د 1 مارچ نه تر 10 اپریله پورې هغې روژې نیسي د خپل. خو عام عیسایانو خپل مذهب پرېښی اوس، که د هغې مذهب کې هغې چې مقرر کړو، یو سړی پکې تېر شوی دی سینټ پال، دا ډېر مخکې، او یو نږدې تېر شوی دی جرمني کې مارټن لوتر، دوی ولې دین بدل کړی دی زناورو. نو هغې 40 روژې نیسي، په سپرلي کې نیسي چې موسم کړي. نو 1 مارچ نه تر 10 اپریله کنی رمضان په هغې فرض. د تهجد لمونځ یا د اشراق لمونځ چې کوې که نه، نو په هغه وخت کې چې کوې خیر دی، که د هغې نوم نالې د نفل ووایه، 2 رکعته لمونځ ګزارم، یا 2 رکعته نفل لمونځ ګزارم، یا 2 رکعته د تهجد لمونځ ګزارم. د دې خولې وینا نه اعتبار نشته. ته چې نفل کې هغه نفل دی په خپله، هغه تهجد او اشراق په حسابېږي. وتر به د تهجد نه پس کوې که چې څوک تهجد له راپاسي که نه، نو د وترو ثواب وروستو زیات. تهجد وکړه، د شپې ټول لمونځونه وکړه، آخري وتر وکړه، ځکه زمونږ د ښکلي پیغمبر دا وینا ده،
اجلوا آخر صلاتكم بالليل وترا آخری مونږ د شپې وتر کوي د وتر نه پس به مونږ نه راغلی البته برکات نفل حضور مبارک په ناس د کړي دي کله نه کله نو که چا مونځ کو نو هر څه دې مخکې وکړي وتر دې رستو کوي په عامو ستنو باندې روژه نه ماتېږي زموږ د علماء دا فیصله ده الرب که چوک خونجو نو غذا ده یا لاندې د دومرې د طرفې سرنګ وردن نه که او داري پکې واچل نو په هغې روژه ماتېږي یا د میتیانو په ځای لکه دا سوري مدخل دی نو روژه ماتېږي په هغه شي چې درې صفته یې پکې اول دا چې عین شي ورسي اثر نه دویم دا ده چې د لارې په ذریعه ورسي د سرمنې نه درېیمه دا ده چې دنده دماغ ته ورسېږي یا خېټې ته نو که په زخم باندې زخم دی او دارو دې پې واچو نو هغه خېټې ته نه رسي او زخم لاس دې خوږ دې خپه دې خوږ دا سر دې خوږ او که دننه رسېده دارو په خپله نو بیا پې خو د لارې په ذریعه لاره پوزه ده لاره خوله ده لاره غوږونه دي او لاره دا لاندې دوه سوړي دي د دې په واسطه چې دننه څیز ورسي نو هغې باندې روژه ماتېږي او په ستن نه ماتېږي و احتیاط دا دی چې بې ضرورته ستن مه وهه که د چا بواسیري او کلمې روغ دی او کلمه بار ووځي او بیا دننه کي نو په هغې روژه نه ماتېږي اوبه دننه کول ښه نه دي او که کلمې بار ووځلي صافه سوترې کړي او هغه په ګوته دننه کي نو په هغې روژه نه ماتېږي د بعضې خلک پېشمني له ناوخته راپاڅي او دې په غسل کې نو بعضې خلک زر خوله او پوزه کنګل کړي نو دا کار څنګه دی نه لامبل هم وخت کې ضروري نه دی پېشمني وکړه لامبل خو د مونځ دپاره دی نو چې کله مونځ کې مخکې ته ولامبه په روژې څه اثر نشته خیر دی که سبا راختلی خیر دی که پېشمنۍ په هغه غسل کې کې نو خوراس ګاټ باندې پابندي ده نه په دې رستوالي پابندي ده نو غسل د سبا نه پس کولی شي مانځه دپاره چاوی د سړي روژه وي که رمضان کې بغیر د رمضان نه نو په روژه کې د خپلې ښځې سره ملاوېدي شي او که نه ملاوېدل څه ته وایي که خلاص کاکي خبرې اترې ټیک ده او که نزدېکت یي نو روژه کې خو بد نه ده هسې ورسره سملاستېدی شي خو د ځوان سړي دپاره احتیاط پکار دی ځکه لوی واقعاتو کې مبتلا نه شي ښځه خپلولی شي سړی روژه کې سملاستېدی شي ورسم خو عام ظلمو ته د احتیاط پکار دی ځکه دا شهوت دا په عقل غالب دی او په دین غالب دی بیا به ړوند کړی روژه په کومو څیزونو ماتېږي ما ورته هغه څیز وي چې غذا وي په درې څیزونه چې پکې هغه شي چې په لارې په ذریعه ورسي او عین شي ورسي او دماغ مو خېټې ته نو دې باندې روژه ماتېږي خو بعضو کې کفاره ده او بعضو کې طرف قضا که خلاص کاټ څیزونه یې غذایي مواد دي روژه ماته شو کفاره پکې لازمه ده او که غذایي مواد نی لکه لوګي دې راښکه کوټکانې دې وخوړل شیشه دې وخوړه اوسپنه دې وخوړه روژه دې ماته شو کفاره پکې نشته صرف یو روژې قضا براون چاوې بعد خلک په ویښتو باندې تور رنګ لګوي نو په دې غسل وځي که نه او غسل پې وځي چې رنګ وي په خیر دی که نکریزې دې پورې کړي یا د تور رنګ پورې کړي او هغه خټه پې نه پاتې تش رنګ پاتې نو او ویښته دې لمدېږي او لاندې څرمنې ته اوبه رسي غسل دې پې وتړل د مرغانو دسماتې که په جامو پروت وي نو هغه په پلیت دی که د روپۍ اندازې ته رسېدلي جاوې یو کتاب کې ما نوم ولیده د خدای یا نجیح یا نجیح دا د خدای نوم دی نه دا ما خو نه دی اورېدلی دا نوم نجیح د خدای نوم نه دی دا بعضې تعویضګر بدوح لیکي دا هم د خدای نوم نه دی هغه نومونه چې قرآن شریف او احادیثو کې راغلي دي
ادب خدای پاک موږ کې حساب دی. او نور کوم د هغې ترجمه په بله ژبه کې وکړي لکه خدا یا خاون یا سختن مثلا، نو دا راغلي دي، خو دا د ترجمې په حیثیت راغلی. او یو کافر که مړ شي نو هغه ته دین نه رسېدلی، نو د مسلمان نه به دا تپوس کېږي چې ده ته دین ورونه رسېده؟ نه، دین رسېدلی د ټولو کافرانو ته. اوس که څوک کافر مري مردار دي شي، امریکا د خدای مرداره کړي نه دین رسېدلی دی. په اقامت کې حی علی الصلاة حی علی الفلاح سره مخ ګرځول نه دي راغلی. اذان کې به ګرځې او کلمې به آخر کې ټولې ولاړې وي، الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، حی علی الصلاة ولا راغلی دی، حی علی الصلاة تی به نه وي، انا به قد قامت کړم، دواړه یو ځای دی که نو بیا خیر دی، لکه قد قامت الصلاة و قد قامت الصلاة. او که جدا دی وی نو وقت پکې په اقامت کې به دا دوه کلمې یو ځای وایي او اذان کې به جدا جدا وایي. چاوی ما غاښونو ته کور لګولی دی، نو که د ضرورت دپاره دې لګولي خیر دی، غسل نیم کېږي هر څه دې کېږي. روغو جوړو غاښونو ته کور مه لګوئ. او که مریض غاښي ډاکټر ورته دا ووایي چې دا علاج دی، یا غاښ دیني هلته دې د سرو غاښو لګاو، کور دیني لګولې، روغ غاښ دې لګولې د سرو، نو غسل پې کېږي. کبرا او زهرا، زهرا صحیح دی که زهرا؟ زهرا صحیح دی. یو زهرا د ستوري نوم دی، هغې کې یې نشته ورپسې الف، هغه زهره دی، ری پسې وړه ای ده. او یو زهرا الف او مد، زهرا معنی خشته د ګل په شان، لکه فاطمة الزهرا. نو زهرا به وایې، زهرا به نه وایې، زهرا د زی زور. او کبرا کې د کام پیق دی، کبرا نه ده. جنازه کې چې هر قسمه درود شریف ووایي ټیک ده، ښه دا ده چې دا د مانځه درود شریف پکې و. کور کې سړي پسې زنانه تراویح کولی شي او ځان پسې خویندې میندې خپلوانانې ودروه او ختم به ته کوه، تراویح ورته کوه. خو سړي به مخکې، ښځې به وروسته وي. که پردی ښځې نو پرده کې ودرېدی شي، یا خواته کمرې او دروازه لري نو به د پردې نه اخوا ولاړې. دا وایي کوم ځای پورې صحیح ده چې نجمیانو فرعون ته ویلي چې یو هلک به پیدا کېږي. دا د قسم په کتابونو کې راغلي که نه، زمونږ خدای او رسول په قرآن شریف کې نشته او نه حدیث، او د قصو په کتابونو کې دی او د تاریخ په کتابونو. وی قاري صاحب د مانځه او د ماښام د بانګ او د په منځ کې لږ وقفه کوي، دا ښه کوي او دا د سنتو مطابق ده. ما خو ورته وایي چې متصل بانګ پسې څوک اقامت کوي، دا مکروه دی په څلورو واړو مذهبو کې، نه لږ وقفه پکې کوي. که چا تراویح ونه کړې روژه کېږي که نه؟ او کېږي، بلکل. تراویح مستقل عبادت دی او روژه مستقل عبادت. تراویح سنت دی او روژه فرض ده. نو دا تراویح که چا ونه کړه، بیمار او ستړی او اوده پاتې شو، روژه خو به نیسي خامخا. او که قصدن یې ونه کړی نو سنت دی پاتې شو، فرض خو به نه پرېږدی. وایي زه چې کار کوم نو زړه کې مې دا راشي چې پلانکې به زما صفت وکړي. که قصدن دا راولې په زړه کې چې خلک د زما صفت وکړي، نو دا ریاکاري ده. او که ستا په زړه کې دا اراده نه خلک وایي دی، هغې کې ته ګناهګار نه. ای ته ریاکاري نه وایي، ریاکاري دې ته وایي چې د خلکو لپاره ځان ښه کې، چې ما ته فلانکې شیخ وایي، فلانکې راته عالم وایي، فلانکې راته امام انقلاب وایي، زنده باد. خلک په دې فرضي خبرو دوکه کېږي. او دا د جهان قمقلتوب دی. دا د نسواریانو خپله سړي ته ښه سړي ووایي نو څه چلو شو چې د خدای پرهیز کړي. ښه سړی هغه دی چې د خدای پرهیز کړي د چا په صفتونو، او بیا چې ته ترې مطالبه کوې چې زما صفت وکړې، نو دا ریاکاري ده. او که هغې په خپل ووایي نو هغې کې ته ګناهګار نه یې، د هغې به په تا نه ګماني.
او یو سړی مرتد شي نو توبه وباسي او فوراً به توبه وباسي او نکاح به هم دوباره تړي. یو مولا کتاب الاسکار یې لیکلی نو هغې کې څه ذکرونه دی ما پوره نه دی کتلی. هو ذکر نه دی، هو دا خو ضمیر دی، د الله نوم نه دی. الله دا د خدای پاک نوم دی. یا الله او صحابه کرامو تابعینو یا الله ویلی. بعض خلک خپل د لمچارانو تپوس کو جمعې نه پس ذکر کوي د حلقې په شکل، ورته وایي که چا درود شریف ووایي نو بیا بدعت دی که نه دی. څوک په ولاړه ودرېږي دا درود شریف وایي، څوک وایي یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ الله پنجاب ته لاړ شي دا زناور پیران مونځ به وکړي مانځه نه پس به ودرېږي. یا شیخ عبدالقادر سراکه د خدای دپاره یا مرداره خدای دې هېر کړي. شیخ عبدالقادر په لاس کې ستا څه دی؟ ستا آواز اوري که ستا د خیر و شر مالک دی دا خو شرک کې ته. نو په زوره درود شریف ویل د حلقې په شکل، ذکر کول د حلقې په شکل د جمعې نه پس مثلا دا په بدعاتو کې را ځان له ذکر د سړی دی چې خدای یادې تلاوت کوي قرآن شریف کوي درود شریف کوي. خو یو به پیرانو ته آواز کول یا د درود شریف حلقه جوړول یا د ذکر حلقه جوړول. زمون ښکلي پیغمبر دا کړي دي؟ نه. خلفاء راشدینو کړي دي؟ نه. صحابه کرامو دا کړي دي؟ نه. چې نه دي کړي دي نو ماغه بس دی. که دا د ثواب کار وي نو پیغمبر ته خبر دی که نه دی خبر؟ که پیغمبر ته نو خبر او ته خبر نو جاهله دا درته چا ښودل چې دا د ثواب کار. او که پیغمبر ته خبر نو امت ته ویلي دي که نه؟ که امت ته نه ویلې نو دی خو خیانت کړی دی العیاذ بالله. هغه د ثواب خبرې ټولې امت ته رسولې وي. او که امت ته ویلي نو مونږ ته وښایې کوم کتاب کې دي چې جمعې نه پس تاسو حلقه جوړه کړئ او ذکر شروع یا درود شریف یا شیخ عبدالقادر جیلانی یادوي. دا د جاهلان پیران د خپل شهرت دپاره دا خبرې کوي. نه تپوس سړي نه کوي چې رسول الله مبارک دا عمل کړی دی که نه؟ صحابه کرامو دا عمل کړی. قرآن شریف کې خو دا دی چې مونځ کې نو ځئ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. زه خپل دې سکټه خپل دنیا کارونه کوي. ټیک ته د چا ذکر خوښي کوي خو د حلقو شکل نه دی راغلی، نه د درود شریف دپاره، نه د ذکر دپاره، نه د شیخ عبدالقادر د یادولو دپاره. خو ډېر خطرناک دی. هغې کې خو بدعت هم راځي او شرک هم راځي. او د لومبو دو خبرو کې خو شرک نشته، درود شریف خو مبارک شی دی او ذکر خو مبارک شی دی. خو په دې طریقه نه دی راغلی د جمعې نه پس په زور دین کې زیاتې کمې کوي. دین آسان دی او دا پیران یې ګرانوي. دا چا دا وکړه دا ولې ګرانه دی چې خلک ځي خپل رزق پسې خپل تلاش پسې کښېنئ ذکر لکه د جنازې بعد کمقل امامان جنازه به وشوي کښېنئ دعا فاتحه حمار دا تا ته چا دا رسول الله کړي دي صحابه وکړي. خو جنازه ټوله دعا ده که نه؟ بیا دعا ته کښېنئ چې دعا وکړه. دا دین کې زیاتې کمې پیدا کول. نو دین خو پولې دی، پوله به نه روانه. ډېر به د پاک نه پس درود شریف شروع کړي دا جاهلان په زوره. هلکه ولې وایي درود شریف ښه شی نه دی. درود شریف ښه شی دی، مبارک شی دی، خو د درود خپل وخت دی او خپل ځای دی. کښېنه په مزه درود شریف وایه. بانک کې زیاتې کمې مه کوه. بانک د الله اکبر نه شروع دی په لا اله الا الله ولاړ دی. که چاته مخکې بسم الله په زور وویله نو غلطي وکړه. او که چا لا اله الا الله نه پس محمد رسول الله ورسره ووایي نو غلطي وکړه. کلمې وویله، کلمه خو ښکلې ده، بسم الله ښکلې ده، خو پولې دې روانې کړې د شریعت پولې به نه روانه د ځان نه به عبادت نه جوړوئ. تپوس کوئ چې خدای رسول الله مبارک دا کړي دي که نه؟ صحابو کې دین خو هغه موږ ته را رسولی دی او صحابه کرام یې اول شاګردان دي د مجلس خلک. د هغې په خبرو او په تعلیماتو هغوی پوهېدل او هغوی موږ ته دین را رسولی دی چې هغوی نه دی کړی د ځان نه ولې کوو؟ یو سړی درست دی او مالي حالت یې کمزوري، بل سړی هغه له عمره کولی شي که نه؟ کولی شي.
که مالي حالت یې کمزور هم نه روغ جوړي او دی بل چاته وایي زما دپاره عمره وکړه نو عمره کېږي د بل دپاره حج هم کېږي خو فرض نه کېږي چې روغ جوړي که نه نو فرض ولا بل سړی نشي کولی نفل کېدی شي د مسجد عایشې نه چې څومره عمرې کولی شي په مکه مکرمه کې خلک ځي خو ښه دا ده چې کم از کم 3 ورځې 4 ورځې پس چې وخت پکې تېر شي نو عمره کوئ چې په سر دې خصوص شي چې صالح خوري له ته اسانه شي درود شریف